علیہ بنت مهدی د مشهور باچا خلیفه مهدی لور ده او د مشهور باچا منصور نوسی ده د هارون رشید باچا خور ده او د امین او مامون باچایانو ترور ده. گویا دام د تاریخ یو عجیبه شانتی زنانه ده چې پلار نیکه ورور وریرونه د ټول د مسلمانانو باچایان تیر شي. هم د دې په شانتی فاطمه بنت عبدالملک هم ده چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بیبي وه او شاعر د هغوی متعلق ویلي چې بنت الخلیفة والخلیفة جدها، پلاریم خلیفه دی او نیکیم خلیفه دی، اخت الخلائف والخلیفة زوجها، او د خلیفګانو خور ده او خاوندیم خلیفه دی. دا علیہ بنت مهدی یو ډیره لویه شاعره پویا د عربو ادیبه او د علم الانساب یعنی د انسانانو د پلارانو د نیکونو د هغوی د معلوماتو نه یو خبره عالمه تیره شوې. د دې یو مشهوره مقوله ده او عرب بطور ضرب المثل یعنی متل دغه لفظ او دغه جمله استعمالی چې دی به فرمایل چې نحن نساء مع رجالنا رجال مع غیرهم، چې د خپلو سړو په مخ کې خو منګه ښځي خو د پردو سړو مخې ته منګ بیا سړي. دې جمله کې زبردست تعلیم پروت دی. د زنانو د زندګۍ دوه حیثیتونه دي. یو د دوی هغه سلوک دی چې د خپل کور د سړو سره، یو د دوی هغه سلوک دی چې په وخت د ضرورت د اجنبي سړو سره راځي. نو فرمایي موږ چې د خپلو سړو مخې ته پلار سا، نیکه سا، رور سا، خاوند سا، زوی سا، وراره سا، خورۍ سا، نو بیا موږ زنانه بیا نرمې خبرې کوو ځکه چې دا د زنانو یو صفت دی. بیا د نورو خلکو اورو، بیا د هغوی پرای عمل کو، او کله چې د پردو سړو سره زمونږ معامله راشي نو بیا موږ سړي بیا خبره د نرمۍ انداز کې نه کوو، بیا د خلکو په خبرو کې نه راځو. او د بهترینې زنانه عمده صفت ذکر کړی شوی دی چې خاوند کور کې موجودی دا به ښځی او چې خاوند په کور کې موجود نه دا به سړی، یعنی د سړو په شانتي صفات به ځان کې پیدا کړي. او شریعت ښودلیم دي زنانو ته دا چې په وخت د شدید ضرورت کې د فتنې نه د بچ کېدو سره د پردو سړو سره د خبرې کولو ضرورت رالی نو لهجه به سخته ساتي. دغه وخت کې د دوی ښه اخلاق په سخته لهجه کې دي، او چې د خپلو رشتہ دارانو کومو سره چې نکاح نه کېږي یعنې محرم سړو سره خبره کوي، بیا د دوی ښه اخلاق په نرمو خبرو کولو کې دي.